هغې نه بعد ورو سوال کړی دی چې بعضې خلک وایي چې د صلات توبه دغه نشته دی او بعضې وایي چې دا شته دی. نو که یي د هغې څه کیفیت دی او څه طریقه ده؟ د دې خبرې جواب وبالله التوفیق. الله سبحانه وتعالی د رحمتونو نه یو غټ او عظیم رحمت هغه دا دی په دې امت باندې چې د توبې دروازه الله سبحانه وتعالی کولاو کړې ده تر څو پورې چې د انسان روح د دې حلقوم ته نه رارسېدلی او یا مرګ د نور چې کوم دی دا د مغرب نه نه راختې نو هغه وخت پورې د انسان توبه قبلیږي او الله سبحانه وتعالی دغه توبه قبلی. یو دا دی چې په دې باندې اهل علمو اجماع کړې ده تقریبا چې د مونځ شته دی او دا مشروع دی. ابو داود کې حدیث دی او دا په مسند احمد کې هم شته دی او شیخ البانی رحمه الله دا حدیث صحیح کړی دی. د ابوبکر رضی الله عنه حدیث دی چې هغوی رسول صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطهور. یو کس چې هغه ګناه وکړي او بیا ښه طریقې باندې اودس وکړي ثم یقوم فیصلي رکعتین او بیا 2 رکعته لمونځ وکړي ثم یستغفر الله او بیا د الله نه د زړه د خلاصه دعا وغواړي او مغفرت او بخښنه ترې وغواړي الا غفر الله له الله سبحانه وتعالی به هغه ته مغفرت وکړي او هغه ته به بخښنه وکړي. او په مسند احمد کې حدیث د ابي درداء رضی الله عنه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من توضأ فاحسن وضوءه چې یو سړی اودس وکړي او ښه طریقه باندې اودس وکړي او بیا لمونځ ته ودرېږي او 2 رکعته وکړي یا 4 رکعته وکړي. راوي په دې کې شک کړی دی چې 2 که 4 رکعته دي او په ښه طریقه باندې وکړي په خشوع باندې او بیا د الله نه بخښنه وغواړي نو الله سبحانه وتعالی به دته بخښنه وکړي. او دا حدیث شیخ البانی رحمه الله په سلسله کې صحیح کړی دی. او سبب د دې مونځ هغه دا دی چې مسلمان هغه ګناه کېږي د انسان نه ګناه کبیره صغیره را کېږي او واجب دا دی چې سړی د هغې نه وروسته فورا توبه وباسي او په هغې باندې خفه شي په ګناه باندې. نو دغه مونځ چې کوم دی دا افضل طریقه ده د الله سبحانه وتعالی ته د نږدې کېدو او د توسل چې سړی الله سبحانه وتعالی نه بخښنه وغواړي د ګناهونو نو دا ښه غوره طریقه ده. ښه د دې وخت او ټیم د دې مونځ دا په هر ټیم کې سړی دا مونځ کولی شي چې کله یو سړی د زړه نه په کلکه اراده باندې او په کلک قصد او عزم باندې توبه وباسي نو په هغه وخت کې دا د ګناه نه توبه وباسي نو په هغه وخت کې دا مونځ کولی شي. نو که یو سړی دا مونځ وروسته هم کوي نو په دې کې څه خبره نشته دی خو فورا کول پکار دي. د مرګ څه پته لګي چې څه وخت راځي نو پکار دا دی چې سړی دا مونځ وکړي. او د دې کیفیت د دې مونځ هغه دا دی چې 2 رکعته مونځ دی لکه حدیث د ابوبکر رضی الله عنه کې مخکې مونږ ویلي چې ځان له به ودرېږي 2 رکعته مونځ به وکړي د عام نوافلو په شان ته او په دې کې جمع نشته دی چې سړی پکې جماعت نه کوي او بیا به د هغې نه وروسته دعاګانې به وغواړي استغفار به وغواړي. نو دغه 2 رکعته کول دي چې کوم یو قرائت پکې کوي نو په دې کې معین قرائت نقل نه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې کې هم قرائت کړی دی بلکې هر یو قرائت په هغې کې کولی شي. او د هغې نه وروسته بیا انسان له دا پکار دی چې هغه ګناهونو ته نږدې نه شي او هغه د ګناه نه ځان وساتي. او د هغې نه وروستو افضل عمل هغه دا دی چې سړی کله توبه وباسي نو صدقه ورکول پکار دي او دغه صدقه چې ده نو دا د هغه غټ اسبابونه ده چې په هغې باندې د انسان ګناهونه معاف کېږي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. که ښکاره صدقې ورکوئ نو هم دا ښه خبره ده او که چېرته پټې صدقې ورکوئ او غریبانانو له ورکوئ مسکینانو له نو دا ډېره غوره ده او بهتره ده او د دې صدقو په وجه به الله سبحانه وتعالی تاسو ته ګناهونه معاف کړي. نو دغه ښه خبره ده چې په صدقه باندې د سړي ګناه معاف کېږي. نو المختصر دا شو چې دغه مونځ رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او نقل دی او مشروع دی. دویمه خبره دا شوه چې د دې مونځ وروسته توبه ایستل دغه په انسان باندې په مسلمان باندې دا لازم دي که هغه ګناه کبیره ده او که صغیره ده نو د دې نه وروسته ډایرکټ مباشرتاً هم سړی
مونځ شي کولی او د هغې نه وروستو که وخت پې تیر شي او څه موده پې واوړي نو وروسته هم شي کولی. درېیمه خبره دا ده چې دا په ټولو وختونو کې دا مونږ کولی شي. څلورمه خبره دې کې دا ده چې د توبه کوونکي لپاره دا مستحب دي چې نیک اعمال وکړي، لکه صدقه ورکول مخکې چې موږ ویلي، نو په دې سره د انسان ګناهونه الله سبحانه وتعالی معاف کوي. هذا والله اعلم.